د پاورپوینټ پروګرام ته ښه راغلاست. نن به ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په پاورپوینټ پروګرام کې انزرټ ټایپ وایو. انزرټ ټایپ کې چې دا دی کې موږ تیر درس کې موږ دلته دغه یو چې د ټیبل د ګروپ شنه مول وسه. نن به ایمیج ګروپ وایو. ایمیج ګروپ کې اول اپشن چې دا د پکچر په نوم ده. پکچر ګوره چې دا کوم څه غواړي عکس خپل د سلایډ کې اضافه کوي. موږ تاسو په تیر درس کې دلته هم ولوستل دغه نیو سلایډ کې چې دلته ګوره کلیک هر هغه باندې دغه چې دا دغه ځینې هم موږ تاسو عکس راوستی. سو ګوره دا په تیر درس کې موږ تاسو ولوستل او سره کوم موږ تاسو آنلاین دا عکس راوسته دا موږ ولوستل. اوس له د انزرټ ټایپ سره کوم عکس موږ اضافه کوو. راځم دلته اول بل څه شی وکړو د یو بلینک هغه واخلو سلایډ چې هغې عکسونه شان ښه راځي لیکل پکې نه وي که نه. دلته دې کې چې ګوره پکچر کې چې دا ګوره دیس ډیوایس له سیسټم څخه اخلي یا آنلاین پکچر یا د کمپیوټر انټرنیټ څخه اخلي. زه ورته یم دیس ډیوایس له خپل سیسټم څخه اخلم خپل کمپیوټر څخه چې عکس هغه عکس په خپل فایل به پیدا کوي. زه ورته یم دلته کوم عکس ده ورته یم دغه انزرټ چې د انزرټ کې نو عکس ستاسو دغه سلایډ کې اضافه کېږي. دې ته به بیا ترتیب ورکوئ. اکه چې ترتیب ورکړو دې کې ګوره هر وخت چې تاسو عکس اضافه کوئ نو دلته د یو پکچر په فارمیټ په نوم یو بل نوی ټایپ اضافه کېږي چې دغه ټایپ کې تاسو کولی شئ دې کې نور تغییرات هم راولئ. دې کې اوس راځم دې کې ګوره ریموو بیکګراوند غواړم دغه عکس چې ده دغه بیکګراوند هغه ریموو کوم بیا عکس پرېږدم. نو دې لپاره زه ریموو بیکګراوند باندې کلیک کوم. ریموو بیکګراوند باندې چې کلیک کړې ګوره سیسټم پوره هغه نه پېژني چې دې کې انسان کوم یو ده یا بیکګراوند کوم یو ده. دغه ګلابي ځینې چې وینې دا ګوره ټول دا فارمیټ کېږي. آیا دا فارمیټ غواړئ که نه؟ دلته ګوره بیا ځینې آپشنې درکوي سیسټم تاسو خپله. ګوره مارک ایریاز ټو کیپ که دې باندې کلیک کوئ او بیا دا کوم ځایونه چې تاسو غواړئ دا ریموو نه سي نو هغه به کلیک کوئ. او بل چې دا ګوره مارک ایریاز ټو ریموو کوم ځای چې مثال سیسټم هغه کړی ده خو دا تاسو نه دا باید هغه سي ریموو سي هغه هم تاسو ریموو کولی سئ. زه راځم اول دلته ګوره مارک ایریاز ټو کیپ عکس ګوره خاین دا ګوره ویښتان یې هم ګوره پناه کړي که زه ورته یم نه دغه ویښتان چې دي دا ویښتان دي ورته وایم او تا خو پکې دا هم راته فارمیټ کې راوستی ده چې دا پاکېږي. ګوره دا رقم ته ګوره ګلابي نښه یې ګوره خپله ورکېږي. ګوره دلته ګوره په دې شونډو باندې هم ګوره راوستی دی. راځئ بل ځای کوم ځای ورته یم دا ځای هم ماته مه پاکوه ورته یم دا ځای هم ماته مه پاکوه. سمې ګوره ځای ورته وټاکئ. ګوره دا ساحه هم ګوره دوی ټاکلی چې دا درته به کوو موږ ریموو کوو درته ورته نه دا ځایونه مه پاکوه. اوس ګوره دا ځایونه چې دي ګوره دا ځایونه هم هغه دي که نه زه دا ځایونه باید پاک سي تېنه. دلته راځم ورته مارک ایریاز ټو ریموو په دې کلیک کوم. په دې چې کله کلیک کړې دلته ګوره دا رقم ته ودرېږي دا رقم ته دا ځایونه ورته دا ځایونه پاک که راته. دا هغسې ګوره دا تاسو بیا په وخت سره به هغه کوي. ګوره دا رقم بیا ته دغه ځایونه ورته مورتي دغه کړه. اوس که چېرته ګوره کیپ چینجز یا دلته کلیک یا نه کلیک نو دا شی کې د عکس ګوره دا رقم پاتې کېږي. ګوره هغه ځایونه ګوره چې موږ نه غوښتل ګوره ریموو سي هغه هم ریموو سي. من بیا کلیک کړه بیا دلته راسه بیکګراوند باندې کلیک کړه دلته بیا ورته ایریا ورته وټاکه چې دغه ځایونه مه ډیلیټ کوه. ته خو ډیلیټ کړل که نه دا ځایونه ګوره موږ په دا سلیکشن کې ګوره هغه سوی و ورته دا ځای مه ډیلیټ کوه. هغسې عکس ته به ترتیب ورکوي. دا دغه ګوره ویښتان هم دي دا رقم ته کلیک کړه ګوره دا رقم ته راغی. کلیک کړه ګوره ډیزاین ګوره لږ بل رقم ته راغی. بیا راځم بیا ورته یم دا ځایونه ما دا رقم ته ما خو ځای مو ټاکل سو. ریموو ایریا دا ځای ورته یم ډیلیټ کړه دا ځای هم ګوره هغه راغی دا هم بیا ورته یم ریموو کړه. ګوره دا رقم تاسو کولی شئ دا بیا خپل د وخت سره تاسو کولی شئ ریموو دا رقم ریموو کېږي. بل دی کې چې دا ګوره کورکټ دی ګوره ریموو کې بیکګراوند ګوره دا ډیلیټ چې ده دا کوم چینجز پکې راغلي دي که نه دا ریمارک کوم چې تاسو ټیک مارک کړی ده بېرته یې ختموئ دې باندې بېرته ریموو کولی هم صحیح. او دا ګوره ډسکارډ آل چینجز دا کوم څومره چینجز پکې راغلي دا ټول کلیک کړئ دا بېرته چینجز نه اخلي ټول ختمېږي. ورته یم کیپ چینجز ماته پکې راوله. بل دی چې دا ګوره کورکټنس د عکس کې تاسو څه رڼۍ کموئ ډېروئ هغه پکې راوستلی شئ. ګوره عکس ګوره دا رقم ته خیره راغی ګوره هغه تاسو بیا دا ډیزاین جوړولی سئ هر رقم د هغه جوړوئ هغه رنګ یې بیا جوړولی سئ.
بل دی کې چې کلر د عکس ته کلر ورکول غواړي کوم کلر کې غواړي ورته تاسو ته ګور ښکاری هر کلر غواړي هغه کلر ورکول د مور هغه ده نور رنگونه هم تاسو مخکې ولوسل بل د ترانسپیرنسي کلر ده مختلف رنگونه تاسو دې کې کولای شي چې دا ورکړئ هغه نو غواړي آرټ رسامي غوندې ګوره غواړي هغه تاسو ورکولای شئ همدا رقم ده ګوره کمپریس پکچر څه شي کې ده د هغه عکس حجم کموي دې کې تاسو کوم یو غواړئ د ګور عکس دا شي کې ته عکس فرض کې 300 ام بي دا تاسو د کولای شئ د دې ام بي واغې کم کړئ 200 ام بي کړئ یا د عکس یو ځای لګي کنه دا د هغه لپاره ده دلته هغه کې اوکې کړئ اره اوکې اوپن اوکې کړئ نو دا کمیږي بل کې چینج پکچر غواړي دغه په ځای بل عکس راولي هم براوسه سره ول کوم یو بل عکس راولم چې دا په دوم خوریم تاسو هغه کړه چې دا اوس یو کې به اوسات کې بیک ګراوند ریموف کیږي نه مثلا دا عکس ما راوسته اوس غواړم دا چینج پکچر کوم ګور چینج پکچر څه شي کوي هغه تغیرات چې موږ تاسو ته پکې راوستي هغه او دغه دغه فرق لري تاسو د عکس رنگونو شرم مختلف راوستي کنه ګور دا رقم ته زه غواړم دغه ډیزاین صحیح ده خو ماته دې دغه عکس چینج سي دا چینج پکچر دغه لپاره ده کلیک کومه کس پکې راولي ورته ما دا کس مې راولي انسرټ کا ګوره شیپ فارمیټ هر سماغه دي ویس هغه عکس چینج سو بل چې دا ریسیټ چې دا د یو عکس کې تاسو تغیرات راوستي مثلا زه دلته یو افیکټ ورکوم دغه عکس دا رقم دا ګوره یو افیکټ ما ورکو وز ریسیټ کې چې زه کلیک کوم ریسیټ کلیک ګور اتومات څه شي هغه کوم چینج موږ دا چوکاټ به هغه ونی حالت موږ عکس ورته وړي ګوره ټول هر څه چینج ګوره ختم کو بل دې کې چې دا دغه ګوره پکچر سټایل دی دغه عکس تاسو په کوم سټایل کې غواړئ د سی غواړئ ګوره مختلف سټایلونه تاسو ورکولای شئ عکس ته د سی غواړئ بل دې کې چې ګوره بارډر پکچر دې کې تاسو کوم بارډر ورکوي دی هغه ته عکس ته کوم بارډر چې ورکوي هغه بارډر ورته رنگ هغه وټاکئ زه اول راځم دلته داخله ګوره کوم رنگ ورته دا رنګي کا بارډر لپاره ګوره بارډر چې دا ګوره خراب عکس کې د نور شپ د 3D ته نور هغه ته سوډاوي سي دا رقم ته شیډو کې ورته ما شیډو کې متخکارا کا عکس به د خطر او چې اصل د خخکاري سي چینجز پکې راول د اساس تخکاری ګوره هر شپ تاسو کې شیډو ورکه شیډو کړ دا رقم ته راوستلی شي ریفلیکشن چې ورکه دا رقم ور عکس هغه د خپل عمل دی خو یا ګلو چې دا رقم روخانه دی راسي دا چې دا ګور ورو هغه د اړخنه څه شکی دی کمی راځم ګور دغه د سټایل بدلوم زه ورته ما د سټایل صحیح ده ګوره دغه شی بل د دې هغه ویني کنه ګوره سره اوس کلیک کوي هغه ورو دا رقم د کمیږي پر ازم د ګوره نور افیکټ دی کوم نور افیکټ پکې راولي هغه افیکټ پکې راوسته شي دا رقم 3D افیکټ د 3D افیکټ پکې هم راوسته شي مختلف ډیزاین تاسو پکې جوړولای شي بل دې کې چې پکچر لیاوټ دا لیاوټ چې تاسو دغه کوم رقم تاسو غواړئ دا راسي ګوره دا رقم ته غواړئ هغه رقم ته غواړئ کنه درته ما د ګور ډیزاین ګوره عکس په سر باندې ورته نو هم لیکای شي دا ورته ولیکه د نو څه شي نه پیګم د لیکم بالا خاطر سمارټ رام چې موږ کتلو با رقم تاسو کولای شئ چې هغه راولي دلته چې کلیک کوئ کنه دا موږ تاسو به د نو ډیزاین هم دا ورسم تاسو د انزرټ کې دغلته یو دانه بیا تلولو سمارټ آرټ کې دغلته ګوره په ډیټیل سره راځم بیا پکچر ته پکچر ټاپک د پکچر باره کې ټول اگر صوبې پکچر باره کې بل دې کې چې دا ګوره بیک ګراوند ګوره دې کې چې دا موږ تاسو مخکې هم ولسه یو عکس موږ غواړو مخکې وروسته یې کوو راځم دا ګوره کلیک کوم دا ډیلیټ کوم دلته غواړم یو بل عکس راولم مثلا دلته راولم ډیوایس فرض کا دغه ډیزاین راولم دا مې ګوره راوستل ده دا موږ تاسو تېره کې هم لوستلي پکچر هغې مکمل دلته بیا اوس راغی بیا اوس سري ریویو به درکړو عکس ګوره پاناسو کنه اوس راځم دلته ګوره سین ګوره بیکورډ عکس چې دا شاته ویسه
ګوره عکس ګوره دا رقم د مخې ته راغی ګوره دا رقم کولی شي عکس مخکې وروسته هم کوي دا رقم د الاینمنټ یې دی ګورئ الاینمنټ هم ما د مخکې هم وي چې الاینمنټ هم یې دی موږ چک کوو جوړولی سو دا رقم روټیټ کوئ روټیټ د عکس چې دا ګوره په هغې هغه ده که زه په دې عکس باندې ماوس کلیک کوم ورته دا روټیټ که ګوره اوس مخې ګوره ښه اوس دلته ګوره ښه مخې ګوره د یوې خوا ته ده که نه ګوره مخې ورته سوچه چینج ګوره اصل کې ګوره داسې وکړه ګوره هوریزنټ ګوره مخې اخوا ته چینج شو دا رقم تاسو چینج کولی هم شئ دا رقم د ګروپ کولی هم تاسو دا شئ دا الاینمنټ چې ګروپ دا مثالي باندې کلیک کوم شفټ بټن نیسم په دې بل عکس هم کلیک کوم دا ورته ګروپ که هم ولوسته چې دا ګوره ګروپ اوس دواړه عکس ګوره مخکې وروسته کېږي نه بېرته یې مثال ختموئ ان ګروپ یې که ان ګروپ یې که ګوره اوس بېرته یو کس ده بله کس ته خوا دې خوا ته کېږي همدارنګه دې الاینمنټ تاسو جوړوئ الاینمنټ ګوره شفټ بټن نیسم دې بل باندې هم کلیک کوم دې باندې هم کلیک کوم او باندې هم کلیک کوم الاینمنټ موږ هم دې ولوستل چې الاینمنټ تاسو دې چېرته دا الاینمنټ څنګه کوی شئ تاسو ګوره دا رقم عکس ګوره چېرته راولئ ټاپ ته راولئ عکس میډل ته راولئ ګوره دا رقم الاینمنټ هم کوی شئ بل دې کې غټه موضوع چې دا ګوره دې کې یو بل را اضافه شوی دا ګوره کراپ چې دا عکس وړکی کوي زه راځم دلته درېږم دلته یو بل عکس راولم انزرټ کې د پکچر زه ورته وایم فرض که دغه سلمان خان عکس ورته راولم ګوره دا ده اوس ورته وایم دا زه کراپ کوم دا کراپ چې د ګل داسې کلیک کړي دلته ښه ګورم تاسو کولی شئ دا شیپ ډیزاین ته راولئ اول کراپ باندې کلیک کوم کراپ باندې چې کلیک کړه دلته داسې کله کلیک ور دا رقم دغه نښې پرې راځي دغه نښې تاسو ته ښکاري که نه دا څومره تاسو کراپ کوئ ورته دا رقم دا کراپ یې که یا راځم عکس باندې کلیک کوم کراپ ګوره عکس وړکی کوو ګوره دا رقم ته ګوره دا رقم ته دې خو باندې کلیک کړه ګوره عکس ګوره دومره وړکی شو ګوره دا رقم تاسو کولی شئ دا کراپ یې کوي بل چې دا د کراپ کې زه د ځینې مسالې زه کنټرول زیډ وښم د غټ سي دلته چې دا ګوره ښه داسې شیپ ته هم اړوی شئ دا رقم ته اسپیکټ ریشو چې دلته خپل اندازه ورکوئ دا که څومره کراپ شي ګوره اتومات خپل هغه کوي موږ ته اړتیا نشته موږ یې وټاکو ورته مې دومره کراپ کړه راته ګوره دا عکس دا رقم جوړ کړه ورته که هغې نه نښونه غلطېږي دا رقم ته ځای هم تاسو کولی شئ باندې کلیک ګوره اتومات دا رقم ته کمیږي بیا راځم عکس باندې کلیک کوم بیا دې کې چې دا ګوره فټ چې دغه عکس چې دومره برابره ګوره فټ دومره ده که نه ورته یم بل ورته یم دا ګوره فایل ګوره دومره دا رقم ته راوست دا رقم کنټرول زیډ وښم بیا ورته دا کرپ دا دومره صحیح ده کرپ یې کماته بل چې دا کرپ کې چې دا دلته ګوره دغه ته شیپ ته هم تاسو اړوئ عکس تاسو کرپ که نه عکس کوم دی ورته دې شیپ کې ښکاره که دې شیپ کې نه ښکاره که یو بل شیپ هم تاسو ورته اړوی شئ داسې مختلف شیپونه دا پکې جوړولی هم شئ ګوره دا رقم ته بیا چې دا دې کې دا ګوره ویټ چې دغه دا رقم دی غټوي دا چې دا پراخوالی په سور کې غټوي نو دا رقم تاسو کولی شئ بل دې کې چې دا اعظم انزرټ ټیب ته دې کې بل چې دا آنلاین پکچر دا غواړم یو آنلاین پکچر راولم آنلاین پکچر ګوره ښه دلته دا کوم چېرته ده دلته ورته لیکه چې شه لیکه هر یو کس نوم ولیکئ ورته هغه نوم بیا دلته ولیکئ دلته عکس راځي مثلا زه لیکم افغانستان انټر کلیک کړه انټر چې کلیک کړئ دلته ګوره تاسو ته آنلاین چې تاسو انټرنیټ ولرئ نو تاسو ته سرچ راځي آنلاین ګوره دلته سرچ راځي ګوره هر کس راغلی دلته باندې کلیک انزرټ یې کړه تاسو کولی شئ یو عکس هم د انټرنیټ څخه دلته یې راواخلئ ګوره دا لوډ کېږي دا لږ وخت نیسي ځکه چې انټرنیټ دا که نه موږ له انټرنیټ څخه راوستو ګوره دا رقم تاسو کولی شئ یو عکس دلته انټرنیټ څخه هم راواخلئ بیا راځم دلته بل چې دې کې ګوره سکرین شاټ ده سکرین شاټ تاسو له څه شي څخه اخلئ دا ګوره کلیپینګ سکرین دا چې کلیک کړئ چې بل عکس نه وي نو تاسو ډیسکټاپ ته وړي او که چېرې تاسو یو بل پروګرام څخه کوم ځای راخلئ هم تاسو راخیستلی شئ ګوره دا ما دا رقم ته راواخیسته ګوره عکس ګوره له سکرین څخه راواخیسته
دا رقم تاسو کولی شئ له ورډ څخه هر جنت پروګرام څخه اخلي تاسو راخلئ که نه نو اول دلته ودرېږئ لاړ بسئ دلته خپل هغه فایل به اول دلته اوپن کوئ. زه دلته یو فایل اوپن کوم مثلا دغه ګوره زه غواړم دغه اکسل فایل چې دا غواړم هلته ماته راسي. نو راځم دلته ګوره ښه اول نه بیا فایل اوپن کړئ. تاسو اول نه چې فایل اوپن کړئ دلته راځم انزرټ ته دلته راځم ورته یم ماته دې باندې کلیک کوم ګوره کوم فایل چې اوپن یم هغه راولي موږ ته دا راولي ورته یم دا رقم مکمل ماته هغه ټول راوله. ګوره دا رقم ټول هغه عکس یې راوست. تاسو کولی شئ د ورډ اکسل هر پروګرام نه شي اول به هغه اوپن کوئ بیا هغه چې بیا سکرین عکس یې اخیستی سئ او بیا دلته چیک ودې کې د نور د عکس فارمیټ دغه نور شیان هم چینجز یې کې راوستلی شئ. دا ډیلیټوم بیا راځم دلته انزرټ ته بل دی چې که غواړئ ته خپله د همدې عکس باندې صفحې عکس واخلئ. دا زه کلیک ډیلیټ کوم راځم دلته راځم انزرټ ته دې باندې کلیک کوم ورته یم څه شی ورته د همدې صفحې ماته عکس واخله. نو د صفحې هم تاسو د څو ثانیې درکوي د دې صفحې عکس اخلئ د بل ځای عکس اخلئ هم عکس اخیستی یاست. ګوره دا رقم دې عکس مې واخیسته بیا دا نالې بیا راځئ دلته درنس کولی شئ یو عکس هم راولئ. بل دی کې چې دا دې کې فوټو البم ده. فوټو البم تاسو چې د خاطرې لرئ دا رقم د یو ویډیو شی جوړوئ د هغې به عکسونه تاسو د یو ترتیب باندې راولئ. مثلا اختر ده تاسو اختر کې ملګرو سره یارانو سره یا د دفتر کارمندانو سره عکس اخیستئ رقم د کوم میټینګ ده چې تللی کوم کار لپاره دفتر لخوا تاسو هغه دفتر ټولې خاطرې راخیستې دي او هغه تاسو غواړئ پریزنټ یې کوئ. نو دغه شیانو کې دا ډېر زیات پکارېږي او دې ویډیو هم جوړولی شئ. راځم فوټو دا فوټو دا ګوره نیو فوټو البم ته راځم دلته چې دا ګوره فایل ډیسک ما کلیک کې چیرته عکس یې تاسو عکسونه هلته به لاړ شئ. زه ورته یم ګوره فوټو لکه یو چې کلیک د کیبورډ څخه هغه د کنټرول بټن به ونیسئ په دې نور عکسو به هم کلیک کړئ دا رقم ته ورس هر څومره عکسونه یي که نه هغه ټول به کلیک کړئ. تاسو چې ټول هم کلیک کړل نو هغې څخه وروسته به تاسو شی کوئ مثلا ګوره زه دا هم راوړم ټول هم کلیک که نه ورته یم انزرټ ګوره ټول مستقیما 13 ثانیې عکسونه سول. اوس که چېرته تاسو په دلته په هر عکس باندې غواړئ لږ نور تغییر دې پکې راسي مثلا ګوره زه غواړم دغه اووم عکس چې دی دې کې تغییر راسي ګوره رنګ یې کمولی شئ او ډېرولی شئ دی یو عکس بېل نه روټیټ کولی هم شئ اما یو عکس دا نه غواړئ مثلا بل غواړئ دا ګوره د یو رنګ تاسو اندازه رنګ یې ډېرولی او کمولی شئ. بل دی کې چې دا زه راځم اوس دا کلیک کوم زه دې نه کلیک نه مخکې دلته شی کو ګوره دلته بل دی کې چې دا ګوره البم لی آوټ ده عکس د کومه څخه ښکاره سي فټ ګوره صفحې ته مکمل راسي که نه ورته که راځي دا ورته فټ ګوره د سلیټ مطابق ده که چېرې دا ورته کلیک کې پکچر د پکچر شی کې یو عکس دې راسي د سلیټ هم مطابق نه دوه عکس دې راسي د ګوره تاسو هغه ډیزاین هم ښکارېږي. ګوره دلته ګوره ښه لی آوټ کې تاسو د عکس د کوم ډیزاین کې راسي شکل یې دا رقم ته دا ګوره تاسو ته ښکاري کوم هغه دلته به ورته هغه ډیزاین ورته ورته یم دا صحیح ده او کریټ چې کله کریټ کې دلته ګوره اتومات هغه د فوټو البم راسي. کولی شئ تاسو دلته دغه فوټو البم چې ده هغلته کلیک کوئ او دې باندې یو شي خاطره یا اختر بل شي تاسو هغه نوم پرې ولیکئ. بیا دا رقم نه ګوره سلام راښکته کېږه یو نو ګوره خپل هلته راځي عکسونه ګوره دوه عکس هم هلته کلیک کړي ول که نه نو دوه عکس یې ماته ګوره راوستل دا رقم ته. اوس راځم بیا ورته یم دا ماته ایډیټ که څه رقم ته ایډیټ که راځم بیا ته البم ته ګوره دلته اوس مخکې دا غیر فعال و که نه اوس ګوره فعال شو. دا چې کله فعال سو اوس ورته وایم چې دلته دی دا د کسان نومونه هم ماته راوله ګوره مخکې دا هم غیر فعال و که اوس فعال شو ځکه چې دغه ګوچې ده ګوره ښه دغه فټ ټو سلیټ دا ګوره غیر فعال کېږي او که دلته تاسو دلته یو پکچر یې کوئ او دا هر دو پکچر هر څو پکچر یې راولئ په هغه کې او بیا دا نور فعال کېږي. تاسو کولی شئ د عکس رینیم کړئ اول سر کې کله چې عکس هم رینیم کړو نو بیا کولی شئ هغه عکس چې ده دلته نوم یې هم راسي. اعظم کوم سټایل ورته اخلئ که نه دا ګوره خپل ریډیمیډ سټایلونه دي د پاورپوینټ ورته هم دغه سلیټ دغه ډیزاین هم ورته ورته هم اپډیټ یې کړه ګوره هم دا اپډیټ شو ګوره هم دا رقم د عکس ګوره راغی ګوره هر یو ګوره بالا خاتون دا رقم بل ته راځي ګوره هر یو کس راځي ګوره که له کیبورډ څخه F5 ووهئ ګوره یو عکس راځي
تاسو ګوره نومونه یې لاندې هم ګوره ښکارېږي لاندې هغه کې تاسو کولی شئ خپلې خاطرو پوره عکسونه تاسو یو دانه رینیم کوئ او دلته نومونه هم تاسو سره راسي چې بیا تاسو لپاره عمري ده یو خاطره وي ګوره دا رقم ده بل دی کې چې دا فوټو البم کې دلته راځو ګوره ایډیټ باندې کلیک کې دلته ګوره نیکسټ چې دا ټیکسټ باکس تاسو غواړئ کوم ټیکسټ باکس هم پکې اضافه کوئ که نه زه راځم ګوره د اولني کې درېږم دلته ورته ماته یو ټیکسټ باکس هم اضافه کړه دې پسې ګوره دا رقم ده ګوره دلته ګوره عکس وکنه دلته کولی تاسو تشریح ولیکئ بل شی ولیکئ دا رقم تاسو کولی شئ نور هر یو عکس ته د هغه عکس باندې کلیک کړئ هغې لاندې یو کلیک کړئ نو دا رقم تاسو کولی شئ خپل دغه فوټو البم هم جوړ کړئ بیا دې تاسو کولی شئ دلته دا مونږ تاسو مخکې هم ولوست په اولني درسونو کې چا نه کتلې هغه وګورئ چې دې باندې مونږ سره کوم ویډیو راوستله دا رقم سره کوم مونږ هغه پرې راوسته دا ساوند پرې راوسته خپله کوم خبرې مې کولې هم ریکارډ کولې مونږ په تېر درسونو کې ما د اول درسونو کې دلته تاسو ته وویلې درس تشریح مې درته د ایکسپورټ کې ګوره کریټ ا ویډیو نو دغه درسونه تاسو کولی شئ هغه ته وګورئ او څنګه دې باندې عکس تاسو جوړولی شئ هغه هم جوړولی شئ نو دا اوس زموږ تاسو نوم دی داسې باقي په لوی الله پاک سپارو ښه وخت ولرئ اباد اوسېږئ سرچېرته اوسېږئ